دا بل یو کلام دی، دا یو ځل مخکې ویلې شوی دی، خو ملګرو ټېلفون کړی دی د افغانستان نه. ګل محمد ټېلفون کړی دی او د درې نه باران کړی دی او د پخیر د سپین جومات نه د پېښور سپین جومات نه فقیر ګل کړی دی. نو دا کلام مخکې ویلې شوی دی، اوس پې بیا مو وایو. خو دا دې ټولو ملګرو ته سلامونه ورډالې، بلکې ټولو پښتنو ته، که هغه د افغانستان دي، که د پاکستان کې دي، که مسافر دي، په ټوله دنیا کې څومره مسلمانان دي او اورېدونکي دي پښتانه دي، نه هغوی ته دا ورډالې او سلامونه. د کلام نوم دی د شوق د مرګ اواز خبره. وخت چې پوره شي ورته لرې راشي، وخت چې پوره شي ورته لرې راشي، ورسره سم به جانان ښکلې راشي. ګیله به خامخا د ښکلې کوم چې په کوڅه او په درشلې راشي، خپل او پردي به ناګهانه اوري، کلي او کور به ډلې ډلې راشي. د ناقې پیغلې او ځوانان به واړه په خیبتونو ځغلېدلې راشي، رانجه خالونه به یې اوښکې یوسي، خویندې او میندې به سنډلې راشي. لومبې خبره به مې کابل ته وکړې چې سره په وینو لمبېدلې راشي. یو څو کسان د توراب خانه سره لکه د ګل زخمي نیمګړې راشي. لاکې شینوارې پښتانه پراته دي چې خړې خورې الوتلې راشي. ورسره خوا کې تاتره پرته ده چې د خمزه ټپې غدلې راشي. د خیبر سیمه او پګړې رادرومي ګل پېښور به نادولې راشي. خلیل مومند او داودزي به راځي، بل یوسفزي به اثر وخلې راشي. د اشنغر او د نوخار یاران به د لیونو غوندې شلېدلې راشي. د باچا خان د نظري وارثه په تندکونو غورځېدلې راشي. وړوکی یار د ولي باغ د خوا به رک لیونې پدان خوړلې راشي. د اکوړي او جانګیري ښکلي به د غیرت چغې راختلې راشي. د ثوابې او د بنیر د سره لوی او واړه به زړه بهېدلې راشي. سوات او مردان او ملکرن به راځي، باجوړ وزیر به سوځېدلې راشي. د ملکرن په شا کوستان او دیر دی چې ملیزي ګجر ګنډلې راشي. څوک د کوهاټ او د کرک د غاړې خټک بنګش په غم ځپلې راشي. بنو مروت او بیټني به راځي، داوړ مسعود به لغړېدل راشي. کورمه صده پاړه جنار به واړه، خنګو هوټل به غر لمن راشي. توربت بلوچ کې پښتانه اوسېږي چې د دشتونو غځېدلې راشي. نیادي جدون پټان چې پاتې نشي، لږ د ژبې اوړېدلې راشي. ټول زندانونه داروغه به راځي، خسې نه وروستو جړېدلې راشي. راز وسایل د ملکن د لوري د غم زنځیر باندې تړلې راشي. په اباسین د ځوانۍ تندې ماتېږي، په اباسین د ځوانۍ تندې ماتې چې تږې تږې جل وخلې راشي. زما په خوا کې د سوکړ جانان سرنګ براز خور خوړلې راشي. ورباندې جاړم بنګړي ماتوم چې د پښتون په لار کې سرې راشي. شیخ او موتی به چې درنه پاتې نشي، دی په دستور به رسېدلې راشي. د شوق د مرګ داسې خبر به وکړې، د شوق د مرګ داسې خبر به وکړې چې لر او بر کلي په کلي راشي، چې لر او بر کلي په کلي راشي.